ترمذی کی یو باب دے باب السوق فی الجنہ په جنت کې به د هفته کې یو ورځ میله لګي او د جنتیانو ته به وایي چې راځئ پکې ګرځئ او خوشحالېږئ نو دوی به د میلې ته راشي ګرځي به خوشحالېږي به الله به ورته وایي چې څه پاتې دي نور څه درکم دا جنتیان به وایي چې یا الله هیڅ کمی نشته ستا په ذات قسم اللہ بوئی غلط موائی یو کمیں پاتے دے ملیکو تا بوئی زماو زدی اہل جنت و منس کے دا پردے لرے کئی نو دا اللہ و دا مخلوق پا منس کے چکمی پردی وی پا جنت کیا بلری کی اور ٹول جنتیان با الہ ربہا ناظرہ خدا تا با اگوری نو دا ٹول اہل جنت با بیوشش چرا پاسی وی بیا اللہ نم حوری پکار دی نم جنتو نہ پکار دی نم غلمانان پکار دی نم خوراکو نہ پکار دی خدایا دا ہر سے قربان دی خوچ دا مزہ یو زلی بیاوے وائی خواشکان نہیں کنا بانگونا بشروعی خدا مسلم یاد لري چې د ماښام او ماسخوتن منځ کې یو نیمه ګنټه فرق چپ کې نه بانګي استاد چې دا مزه یو ځلې بیا بس یو ټکی واوري وي بانګونه دي اوس به ما کافر کی یو بات مولانا روم وی چی یک شب مجنون بخلوتگاہ راز گفت اے پروردگار بے نیاز خلوت کے ناستے چی ہے بے نیاز خدایا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی دا زمان آمدی ولی مجنون خدا عشق لیلہ بادلم چون کر دئی او داد لیلا مینا دی ولی زما پزړ کې چولې دا आवाज ورته شو د اسمان نه قسم په خدای دې چې د زمکه نه بدرتا आवाजونه د اسمان نه بدرتا आवाजونه کیږي خو کتا غله په ګټ کې کې ناشته حاتفز غیب آمد مرد غریب غیبی आवाज ورته شو چې مرد غریبا لا جرم غم ہاتھ را کر دم نصیب دا تمی لیوانے کرے او دا لیلا عشق می زستا لڑکیا چولے دے دا ولی کار لیلا نیس ای کار منس دا دا لیلا کار ندے دا زما کار دے حسن لیلا عکس انوار منس دا لیلا پا مخ کی زما دا نور تجلی دا نو مجنون تا پا ما مین پا لیلا مین مجنون سوئی مجنون وئی گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان بر من کو نندے آفرین من نگویم آفرین ہے چقس مدح من دشنا میں لیلا بادو بس دا دنیا پا فرین میں پرواہ نشتا دین پس دا لیلا کنزلی چی دی دا زما فرین عزیزانو دا دی خاورو لاندی آغا شای پروت تے دا آغا شای پروت تے آغا عاشق تے لاندی پروت تے چی دا اللہ پا بس یو ٹکے واو رہی مولانا روم شاگردانو تاویچ کہ بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ یہ تو دیگرے چکاردار تو خدا قسم راشدہ سینہ میں وشلوئی زڑ میں بار رو باسی د زړه په منځ کې مې دننه وګورئ نو د بل چا پکې څه کار دی سوا د الله نه او د محمد رسول الله د بل چا پکې څه کار عزیزانو زړه د الله او د محمد رسول الله کور کوي
په خدای مې دې قسم دار صاحب استی دار سب پرې دې او یو غس ټوکړه بدر نه تاو شي او تور خاور له روانه او ټول عمر بده خدای سره او جناب محمد رسول اول تصویر په قبر کې د محمد رسول الله درته وخدای ملائکه به درته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق تاسو خیال دې به ورته داسې وګورئ که زمونږ غوندې بدبختۍ وای بها لا ادري هاي هاي والله کې پیژنه وا چې د خدای په در کې ته وای چې محمد رسول الله نه پیژنه بیړه دې تباش وکړه او چې نیک وي او ورته وګوري نو ورته وسوي چې دا بو مې زې دل برلا لاستړل په تعظیم بو مې زې دل برلا یو سړی مان پوښتنه کړې و چې مولانا صاحب تا هم ډېری چغې والی دي او چې مرشي په قبر کې بسکه مال چې د رسول الله تصویر راته وخی نو ملائکو ته به وایم چې بو مې زې دل برلا لاستړل په تعظیم بو مې زې دل برلا خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما دا شعر د بل چا دی خو خوښ مې ډېر دی خپلو پردو دور کړما خپلوان مولیان مستاذ جی پہ تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت ورکړي نو مولا ته مې چې خدای دې کور ورنکړه چې ته واړه دې دله په 10 روپۍ ورکړه نو موږ به چېرته ځو موږ دغه په 10 روپۍ په سخات کې درکړې وې که نه نو ته واړه جنت دې دله ورکړه او موږ به غرق نو مازه به ورته وایم خپل بلاړ شي پردي بلاړ شي زامن بلاړ شي ښځې به پرېږدي لوڼه به پرېږدي دوستان پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد اخ دوستان بم در باندې خاورې او کاڼي واچي هر څه بلاړ شي خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما خپلو پردو دور کړما ستا مینې رنځور کړما نشتا بیلتا میں بل حکیما نشتا بیلتا میں بل حکیما نم دے بجلی گرزما شوے خاوری پسر زما نم دے بجلی دعا ہو گئی اللہم احسن عاقبتنا یا اللہ د دې خاورو په خاطر چې دا مونږ ورته مخامخ ناست کړو او خدای ستا عاشق بنده پکې پروت دی یا الله د برکت باندې دا رنگ په مونږه مخېږي خدای دا رنگ په مونږه مخېږي چې کم رنگ او کم درد په زړه کې اچولی خدای هغه درد زمونږ په زړه کې واچوي خدای هغه درد د ټول خاندان په زړه کې واچوي